د څه وخت خبره ده په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د ده نوم سلیمان و. د سلیمان په کور کې د ده یوه ښځه وه او یوه یې زړه مور وه. سلیمان یو ډېر غریب انسان و او د کلي هر یو انسان به ده باندې لږه ډېره قرضه وه. د ده کلي ته به چې څوک دننه ورتل یا د کلي نه به بهر وتل نو د کشتۍ مدد به یې خامخا اخیستو او دغه کلی د یو جزیرې شانته کې و. هر طرف ته هر ډېرې اوبه وې او سلیمان سره یوه کشتۍ وه چې ده به په هغه کشتۍ په مدد سره خلک به یې د کلي نه وړل او راوړل او په دغې باندې به ده خپله زندګي تېروله او پیسې به یې ګټلې. او په دغه کلي کې یو ملک و چې د ده نوم طارق و. هغه یو ډېر زیات ظالم او منافق انسان و. سلیمانه ته به ما ته خپله قرضه کله راکې. 6 میاشتې تېرې شوې خو تا ما ته خپله قرضه رانکړه. خو اوس زما خبره واوره. ستا سره د 3 ورځې مهلت دی. که تا ما ته په د 3 ورځو کې خپله پیسې راکړې نو ټیک ده، خو که را دې نه کړې نو زه به ستا په هره پیسو کې ستا کور ونیسمه او ستا به په زور هغه کور نه وباسم. ملک صاحب زما خبره واوره. زه خو یو ډېر غریب انسان یم، ما سره پیسې نشته او 3 ورځې خو ډېر کم وخت دی. زه به دا پیسې څنګه راوړم؟ ملک صاحب ما ته لږ ډېر وخت راکه. زما په کور کې به زما ښځه او زما مور به د لوږې مړه شي. زما ته لږ ډېر وخت راکه، زه به ستا پیسې ستا ته واپس کړمه. 3 ورځې نه زیات ټیم نشم درکولی. که 3 ورځې کې دې ما ته پیسې راکړې خو څه، خو که را دې نه کړې نو ستا کور زما شو. سلیمان ډېر زیات خفه او پریشان و او کور طرف ته روان شوی و. او چې کله دې کور ته رسېدو نو ښځې ورته وویل سړیه راورسېدې، ستا پکې خو ډېر زیات مېلمانه راغلي وو. ستا تپوس یې کوو، اوسه پورې ناست وو او اوس د ستا راتلو نه مخکې لاړل. او ښځې زه په دا پوهېږم چې هغه قرضوړي بیا راغلی وو. یا سړیه چې ته په هر څه پوهېږې نو د دې قرضه ولې نه واپس کوې؟ یا ښځې تا ته ښه پته ده چې زه د 3 کالونو نه چې څنګه پیسې جمع کوم نو هغه ما نه ولګېږي او زه خالي لاس پاتې شم. پته نه لګي چې څه وجه ده. زه ستا په خبره پوهېږم خو د کلي خلک په دا نه پوهېږي او اوس هم څو کسان راغلي او دمکیانې راکولې. او ما ته هم دمکیانې میلاو شوي دي. او دغه شانتې دوی دواړه ډېر زیات خفه او پریشان وو او دغه کې 3 ورځې تېرې شوې او سلیمان د خپلې کشتۍ څنګه ناست وي او ښه پریشان وي. او په دغه کې طارق راورسي او سلیمان ته وایي څنګه سلیمانه نن ستا اخري ورځ ده. په دې نه زیاتې ورځې زه تا ته نشم درکولی. نن به هم به زه ستا کور ته درځم او ستا پیسې به وصول کوم. ته پیسې تیارې ساته، کني د خپل کور نه لاسونه وینځه. سلیمان نور هم خفه شو او ځان سره یې وویل یا الله اوس به څه کېږي؟ ما سره خو 1 روپۍ هم نشته. زه به طارق ته خپلې پیسې څنګه ورکوم؟ خو که چېرې ما طارق ته پیسې ورنه کړې نو هغه خو به موږ د خپل کور نه وباسي او زما خو یوه زړه مور هم ده. یا الله ته زما مدد وکړې. ډېر ښه خفه ولاړ وې او په دغه کې یو بوډا سړی راشي او ورته وایي یا زویه ما بلې دنیا ته ورشې. یا ماماجي ستا دماغ ټیک دی؟ سبا وخت چای روټۍ خوړلی دي؟ یا زویه زما د خبرو دا مطلب دی چې ته ما په دغه سمندر باندې پار کوی شې. اوهو ماماجي خو داسې وایه. او یو به دسم خو 500 روپۍ به لګې. ما خو اورېدلی دي چې ته د غریبانانو او د بوډاګانو نه پیسې نه اخلې. او صحیح دی اورېدلی دی ماماجي، خو زه ډېر زیات مجبور یم او څه نشم کولی. زویه خپل اصول انسان ته چېرې هم هېرول لري پکار. که ده باندې د غره برابر مصیبتونه ولې هم نشي را، وخت بدلېدو کې بیخي وخت نه لګي. او ټیک ده ماماجي راځه چې واده وړم. خو ما سره پیسې نشته. ټیک ده ماماجي زه به تا په فری کې یوسم. راځه. او بیا دغه شانتې هغه بوډا سړی د سلیمان په کشتۍ کې کښېني او سمندر باندې روان شي. دوی د سمندر میز ته ورورسي او هغه بوډا سړی ورته وایي بس زویه دلته ودروه. ماماجي
دلته خو ټولې اوبه دي، دلته څنګه ودرېږې؟ او زویا زه چې څه وینم هغه ته نه وینې. او بیا هغه بوډا سړی سمندر ته ور ټوپ کې او سلیمان ډېر زیات ویرېدو او د بوډا سړي د بچت کولو دپاره د هم هغه سمندر ته ور ټوپ کړل. خو چې څنګه د هغه سمندر ته ور ټوپ کول او چې د کله خپل سر راخوځو نو د یو ښکلی عجیبه شانته کیزې ته ورغلی و. د اخوا دېخوا کتل او د هر څه چې هلته کومې اونې او بوټي وو هغه خپل د انسانانو په شانتې غږېدل او د سرو زرو نه جوړه شوې یوه لار ولیده او دی په هغې باندې روان شو او د څه منزل کولو نه پسته دی یوه ځای ته وررسېدو چې هلته یو ډېر ښکلی شانتې محل و او هغه محل د سرو زرو نه جوړ شوی و. دی ډېر زیات حیران و او هغه محل طرف ته یې ورکتل چې د ده مخې ته هغه بوډا سړی راغی چې کوم دا په کښتۍ کې راوړی و. ته څوک یې یار او دا ځای کوم دی؟ هغه دومره ورته وویل او بیا هغه بوډی سړی چې کوم و د یوه بادشاه په روپ کې بدل شو. دا ټول بادشاهت زما دی او اوس ته په خپلې دنیا کې نه بلکې اوس د جادو په دنیا کې لوړار یې او د سمندر په منځ کې یوه دخلات ده او دا خلات د جادو دنیا ته داخلې ده. ما ته دا پته ده چې ته یو ډېر ښه انسان یې خو ستاسو په دنیا کې بیخي د ښه خلکو سره نکې نه کېږي خو زمونږ په دنیا کې داسې چرې هم نه کېږي او زما زړه دا وغوښته چې زه ستا مدد وکړم. او بیا هغه بادشاه د خپل دربار ته بوتلو او هلته ښه ډېرې بورې وې چې د سونې نه ډکې وې او ورته ویې ویل دا ټولې سونې بورې د ستا دي او ته چې څومره زړه دې غواړې هغه وړی شې او چې کله ستا زړه وغواړي نو بیا هم راتلی شې. خو یوه خبره یاده ساته ته چې کله هم دې ځای ته راځې نو چاته هم د دې ځای په باره کې معلومات نه ووایې تر دې حده پورې چې ته به دغه خپلې ښځې او خپلې مور ته به هم نه وایې او ته چې کله هم دغه خبره په پټولو کې ناکام شي نو دغه دنیا د دروازې به ستا دپاره بند شي ځکه چې دغه د دې ځای قانون دی. سلیمان سې بورې هغه واخیستې او بادشاه سره د محل نه ووتو او بادشاه د هغه تالاب ته ورورسو. ته دغه تالاب ته ورټوپ کا او ته به بیا خپلې کښتۍ ته ورورسې. چې کله سلیمان هغه تالاب ته ورټوپ کړل نو ده وکتل چې زه خپلې کښتۍ کې ناست یم او ده په هغه ورځ باندې د هغه ټوله سونا په دوکان کې خرڅه کړه او د کلي چې چا هم د پله قرضه وه هغه ټولې قرضې ده پرې کړې او په کتلو کې هغه ډېر زیات یو مالدار انسان جوړ شو. د سلیمان ښځې یوه ورځ د سلیمان نه پته کوله دا یوه ورځ هم ماته نه دي ښودلې چې اخر ته دومره ډېرې پیسې راوړې نه او دا ته څه راز پټوې؟ یا ښځې زه تا ته دغه راز نشم ویلی، ته په خبره ځان ولې نه پوهېوې؟ چې د ته ماته خبره کوې دومره ماته پته ده چې ته چېرې هم غلطه کار نه کوې خو چې درته وایې نه هیل په دې کې به موږ ته هیر وي. او بل طرف ته چې کوم تاریک و هغه ډېر زیات سوځېدو د سلیمان نه او دا سوچ یې کوو چې آخر د سلیمان دومره دولت چېرې نه راوړو. او بیا تاریک یوه ورځ خپل نوکر د سلیمان وروستی ولګو او ورته ویې ویل چې سلیمان چې څه کوي په دې باندې نظر ساته. خو نوکر ورته وویل چې دغه سلیمان ما یوه ورځ لیدلی و چې سمندر میز ته ورسېدو نو هلته یې ټوپ کړل او بیا د څه وخت نه هغه پس راغل او د ده په لاس کې د سرو زرو تیلی وه. دی فورا د خپلو نوکرانو سره په هغه ځای ته ورسېدو او اخوا دېخوا یې کتل او د سوچ کول چې دلته خو څه هم نشته. نو فورا سمندر یوه غټه شانتې غپه ووهله او دوی ټول غرق شل.